انګل اخلي دوه انګلې دا ماشين اخلي یو ورټیکل انګل اخلي او یو هاریزنټل انګل اخلي دې ټایم کې جی خو راځي او ورټیکل انګل چې دی دا عمودي انګل ته ویل کېږي او هاریزنټل انګل چې دی دا افقي انګل ته ویل کېږي صحیح شو د دې نه پس اوس به تاسو څه کوئ عمودي انګل سره به بیا ګورو او د ټول نه مخکې موږ اخلو افقي انګل ایچ آر ای ورته لیکلی دی دا د هاریزنټل انګل لپاره دی ما تاسو ته ویلي چې هر کله تاسو انګل ناپ کوئ دا به د دریو پوینټو ترمنځه ناپ کېږي د څو پوینټو ترمنځه به ناپ کېږي د دریو پوینټو ترمنځه به دا ناپ کېږي اوس درې پوینټه څنګه برابرېږي مثال کے طور پر مونږ دلته په دې ځای کې انګل شمارل غواړو یو هغه پوینټ دی دغه ا پوینټ شو صحیح شو یو دا پوینټ شو دا بی شو چې په کوم باندې ماشین پروت دی یو هغه پوینټ شو چې هغه سی شو انګل ا بی سی دلته جوړیږي نو دې کې به ماشین په هغه